جانانا غم دی دنیا کی سمیل مجانانا تل می پزڑا کی تل وسا جانانا یادیگی ما تدی روزا جانانا پا غم دی جاڑی فاطمہ جانانا غم دی دنیا کی سمیل مجانانا پر دغه خاور انوارنا اوری د زلجلال دی رحمتنا اوری پر دغه خاور انوارنا شرق رادیو تلویزیون درنو لیدونکو اوریدونکو بیا هم خراغلاس د خپلې ژمنې سره سم یوې بلې کورنۍ ته هم راغلي یاستو چې دا کورنۍ په رینګ روډ درخي کیمپ کې ژوند کوي د روژې مبارکې میاشتې شپې او ورځې دي دغه شپې او ورځې په دغې کورنۍ باندې څنګه تېرېږي دغه مورکۍ څخه اورم ستړی مه شي مورجان مونږ ژوند خو داسې تېرېږي چې مونږ خپله دا اوس منده کې مې زوی مړ شو زوی مې مړ شو واپس شوم دا تاسو وینم راکولم دا تاسو حکومت هم راسره کوي د وینې امداد به هم تاسو راسره کوي هغسې مې 4 زامن مړه شول دې سره مې دا 4 زامن مړه شول دوه مې جنکۍ مړه شولې خپله داسې بېوسه یم چې نه دې بړستنې وس لرم نه دې څادر وس لرم نه دې کالو وس لرم دا د اختر راغی دومره زه وس نه لرم چې خپله په حق وخورم دغه زوی مې وظیفه کیم کې ټولوي هغه ما ته ماښام راوړي تر څو چې زه وظیفه روزه ماتوم خلکو روزه ماتې کړي ما روزه ماته نه یې کړې بس ناست یم قلاره د الله هلته ګورم چې باران ورېږي ما زوی به خدای چېرته شپوي چېرته به دا باد کې باران کې چا به کور ته کش کړی چا به چېرته کېنولی څنګه به څنګه هغې کې سطلګي کې غطا اچولی پلاستیکي ډوډۍ اچولي مخصوصا ځانو سره دا ماته راځي بیا زه روزه ماتوم هلته اندور دومره بېوسته یم چې 1 روپۍ زه نه لرم کور کې چې دا خپل بچیان مې زامن مریضان شي معدې تکلیف لري ورکوټه زوی مې دومره نشته ما سره چې زه لاړ شم داسې تامې ته چېرته زه خپل وس پرې وکړم یا 10 روپۍ یا 20 روپۍ داسې کرا زه وکړم یو نه بل نه زه اخلم داسې زه خپل وس پرې خپل وخت پرې تېروم دغسې اوس دغه زه غواړم تاسو نه ډېر خوشحاله یم دغه تاسو نه غواړم چې خیر دی ما سره د خدای دپاره خیر دی امداد وکړئ کومک راسره وکړئ داسې بچیان مې داسې جونګړه جامه کې ګرځي دا اوس راباندې کوټه ولوېدله دغه کوټه کې مې وګورئ تاسو داسې حالات د راباندې وخت تېرېږي راباندې خپل وخت تېروم څنګه وکړم دومره چا خبره نشته را سره چې زه خپله وخورم یا پخه کړم یا دا بچي مې زه خپل دوا ورته وکړم یا چېرته بوځم د هر شي نه ولدلم د سیالۍ نه ولدلم د پښتو نه د هر شي نه زه ولدلم د بېوسۍ نه دومره زه نه لرم خاوند مې شته سپین ږیری دی ما سره نه دی هغه مې بلې بنې سره دی دا وړې بچي راته پاتې دي 3 هلکان او 3 جنکیان راته پاتې دي که خاوند د بل واده هم شته دی نور ماشومان د هغوی سره دي هغې سره دی خاوند ما سره نه دی هغه سپین ږیری دی هغه هم داسې نه دی چې د کار دی کار نشي کولی هغه هم د کټ دی بلې بنې سره مې دی موږ سره نه دی دلته مورجانې تاسې مخکې یادونه وکړه د سلیمان به راته په اړه راته څه معلومات راکړې چې مونږ خو تاسې راغلی وې شرق راډیو تلویزیون ته په اختر کې ما هغې سره برنامه هم کړی هغه زوی دی چې تلیسمیا مرض درلوده وینه یې کمېدو محمد اکرم هغه د دغه ناروغۍ له امله په حق ورسېدو که نه نور څه داسې مشکلات تاسې ته پیدا شو د هغې لاسونه هم کږېد خفې هم کږېد یوه سترګه یې وړه شوه بله به غټه شوه ما سره پیسې نه وي داسې چالو چې وخت یوه میاشت کېده چې مریض و ما به ورته زویه نن درته دوا اخلم سبا درته اخلم تا لاسونه به یې داسې کږه شول سترګې به یې کږې شو خوله به یې کږه شوله د دې به تاسو ته به مې چې وویلې وینه راکړه وینه به مې ورته چې نور وس به مې نو چې دوا مې ورته کړې وای بس د دغې وجې رانه لاړه روغ و دغلته لاسونه خپې کږه شو ښه مې داسې ورته کتل دومره نه وي چې ما وړی وی چې ما ورته دوا کړې ما داسې مې کتل ساه یې ووتله دغه د ډېران سره روان وم زه به ستامې ته کلینیک ته یوسم بس همالته غېږ کې مړ شو ساه یې وخته بس بېوسۍ نه بیا غېږ کې راچوله دلته مې راوړی دومره کفن نه و چې چا ورته کړی وای د کفن نه ما ته بل چا کومک امداد راکړی صابون کفن او دا تار ګوټک ما ته بل چا راکړی دی همداسې خیر خیرات یم دغلته یو بل ما ته ډوډۍ راوړې ده ما خپل مېلمه پرې وزر کړی دی داسې حالات په ما تېرېږي راشي د ما کور ته ننوځي د ما بړستن د ما سترنجې هر شی د ما وګوري تاسو روا چې تاسو مخکې دلته شم چې تاسو زړه بند نه شو بیا ووایي پوهېږم مورجانې الله تعالی دې په ټولو مسلمانانو باندې ورحمیږي د روژې مبارکې میاشتې شپې او ورځې دي
ماښامۍ لپاره د روژه ماتي روژه ماتي لپاره دغه چل کوم دغه ډوډۍ ورور مې بیګانې ماښام کې زوی مې ډوډۍ راوړي هغې نه یو څو کنډکه لرې کوم صفا یې درته وایم پلاستیک یې باندم چې دا پسته یي چې تر څو زوی مې راځي بس خپل اودس وکړم لمونځ وکړم تر هغې صبر وکړم ما یخې ډوډۍ سره روژه ماتو چې کله ماخوستن اذان وکړي بیا زوی مې راځي ماښام سره راځي دې دوکاندارانو ته ټولو ته ما زوی معلوم دی چې وظیفه ټولوي بس یې راوړي بیا هغه پاسېږم هغې نه پس هغه ډوډۍ راوړي ما معده سوځېدلې اشتها مې سوځېدلې نو هغې بیا څه وکړم زه چې کله ما ګرم شو اشتها مې ورته راشي بیا راوالم چې راځئ کښېنئ ډوډۍ وخورئ هغه یخې ډوډۍ سره زه روژه ماتوم مورجانې راته دا هم ووایي نن تاسې سره د HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې په نامه باندې تاسې سره دغه خوراکي توکو مرسته وکړه تاسې مورجانې وګورئ غټ بوجۍ اوړه دی غوړي دی پکې بوره وریجې لوبیا خرما همداراز پکې مالګه هم شته دغه به انشاءالله چې یو څو ورځې ستاسې د روژې په مینه په محبت سره په دې باندې تیر شي نور هم انشاءالله د خیرو سره کوشش کوو چې تاسې سره موږ په آینده وختونو کې هم مرستې وکړو دغه مسؤلین د HHRD به تا ګوري همداراز هغه نور زړهسوان خلک به هم تا ګوري هغوی ته څه ویل غواړې څه دې په زړه کې هغوی ته داسې ویل غواړم دغه کوټه مې د لیور ښځې ده ګوره زه دومره هغه چراغ نه لرم چې زه یې بل کړم دغه لیور ښځې مې یو تار راته راکړی دی هغه کوټه کې مې بل کړی ما ننوځئ کوټې ته وګورئ یو د نړکۍ پکۍ هغه ماته لیور مې راکړی دی بند تیاره ته زه دلته ناسته یم دې خلکو ما باندې زړه بد شوی ماته راکړی دی او زه داسې هغه لرم چې خدای به خیر دی ما سره چې هر څنګه امداد ما سره وکړي ځکه زه ډېره بېوسه یم زه ډېره د خدای غریبه یم ځکه چې یو سړی یو توشک یو بلستان یو بالښت نه لري ته هغې ته انسان وایي تا یو کور څوک نه لري زه دومره ناکام راغلی چې ما د څلور بچي داسې مړه شو ګوره بېوسۍ نه مړه شو که نه زه دغه اوس غواړم چې دا تاسو لکه اوس ما سره کومک وکړو همداسې ما سره خیر دی پیسو کومک را سره وکړي خیر دی بچي مې په لوستي خیر دی زه خپله ټول بچیان مې لوستي دومره نه لرم چې زه ورته لاندې رڼا ته کښېنم خلک خو دومره تخته لري چې شی لري زه نه لرم یو بیټرۍ خو څوک لري زه نه لرم یو ګروپ خو لري زه نه لرم این دغه تاسو راکړو دې باندې به زه خپل وخت تېر کړم تر هغې دومره زه نه لرم چې زه دغه رینګ روډ ته وځم 10 روپۍ اعتراض وکړم شل وارې تا پسې ما زنګ وهل چې وروره خیر ده موږ سره کومک وکړه موږ سره امداد وکړه ناکام نه یو څوک دغه ځای ته نه راځي څو ورځې وروستو مورجانې اختر د خیرو سره راتلونکی دی ماشومانو ته د جامې څه کړي وکړه هېڅ شی مې نه دي کړي یو جوړ کالي مې نه دي ورته کړي دغه زوی مې جاړې وی دي دا بس چې دا زوی مې مړ شو محمد اکرم ډېره تلادي ما ته کالي وکړم زویه زه نه لرم هغه بل وارې تاسو چې کومک ورسره وکړو رښتونه مې ورته وکړي هغې نه ما ورته کالي جوړ کړم ما ورته اغوستې برګ رخته هغې ته دې زوی ته مې او دا اوس چې د یو بچي ته مې نه کالي کړي دي او نه چې شی لرم خلک بیمې اخلي چې شی اخلي زه وس نه لرم زه به چا سره لاړ شم خدای مهربان دی خدای مهربان دی مورجانې انشاءالله نږدې څو ورځو کې به راځو ستاسې ماشومانو ته به د خیرو سره جامې هم راوړو چې دوی هم لکه د نورو هیوادوالو غوندې خوشحاله اختر ولري ستا په شونډو باندې م غواړم مورجانې چې مسکا ووینو تر څو پورې ته هم په خندا شي نن چې دا دومره په درد او غم باندې غږېږي دغه درد غم ستا لرې شي مورجانې بیا هم وایم درته د دعا په شکل کې دغه د HHRD مسؤلین ته ګوري څه ویل غواړي دا د الله پاک ښه وسره وکړي چې ما ته دې غوړي راوړي دا لوبیا او دال دا شی ما ته وړه الله دې ښه وسره وکړي خدای پاک دې تاسو سره نیکه لار وکړي خدای دې تاسو مخې ته رڼا کړي موږ دې طرف ته دې خدای تاسو ته ډېر درکړي الله دې درسره ښه وکړي چې دومره تاسو ما ته راوړل ته م واچول زه به خپل ګزاره خپل وخت تر هغې تېر کړم خوشحاله اوسئ مور ډېر که خدای پاک هم په مخه رڼا کوي ما یې طرف ته دې خدای تاسو ته دومره ډېر درکړي لکه څومره دې خدای نیکۍ درکړي درته پوه شو خدای م هغې دنیا کې په کار کړه د شرق راډیو تلویزیون درنو لیدونکو اوریدونکو د مورکۍ خبرې مو واورېدې نورې غوښتنې هم لري په دې هیله چې دغه کورنۍ تاسې یوازې پرېنږدي او راشي د اختر لپاره هم دوی ته یو زمینه مساعد کړي تر څو د نورو هیوادوالو غوندې دوی هم خوشحاله سوکاله اختر ولري د HHRD هیلپینګ هینډ مؤسسې امانت مو دغه کورنۍ ته وسپاره غواړم چې نورو کورنیو ته هم ولاړ شم او د نورو کورنیو ژوند هم د نږدې څخه ووینم زموږ ملتیا وکړئ او موږ سره پاتې شي په غم دې ژاړې فاطمه جانانه غم دې دنیا کې څو مېلمه جانانه تل مې په زړه